الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. شعر کو دا اوس د پښتنو یو هر پل تصویر دی. تاسو کتئ شئ دغه چوپال دی، دغه واړه دي، دا 40 تعداد دی کې قاري صاحب وایي چې څه پکې نشته، چې هغه پکې وي هغه هم تاسو لیدلی وي. خو چې وړو چې څومره قرآن مجیدونه لګي دا د په ما شو انشاءالله دوی څومره ما سره بیا تاسو رابطه وکړئ هغې له به مونږ بیا راشو او انشاءالله زمونږ به پوره کوشش چې تاسو سره دغه پښتانه در سره وردېږي، مرسته در سره وکړي. دا نه ده چې تاسو دغه وکړئ په خپل چې څومره دغه وس کېږي نو انشاءالله دا زمونږ سره قبول کا او انشاءالله چې موږ سم کېږي هغه مونږ کوو، دغه قبول منظورې کا. او څومره چې پښتانه دي نو انشاءالله هغوی ته هم دغه زوردار اپیل دی چې دا مدرسه چې ډېره ورانه جاړه پرته ده که تاسو کتئ شئ بالکل په دې ایریا ته چې وګورئ بیا هغې ایریا ته وګورئ بیا تاسو دغه چوپال دغه زندګي وکته نو د رب نه مې دغه امید دی او دغه دی چې بله پیره کې انشاءالله راځم او انشاءالله د دې بلډینګ ستاسو په تعاون باندې انشاءالله جوړ شوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې غون مینوال بخیر. کتونکو راغلی یو یو داسې علاقې ته چې ډیره شړه علاقه ده او ډیر د دین دغه پتنګان پکې اوسیږي. زه خو چې دا ځای مې ولیدو د مدرسې ده نو ډیر زیات خفم شوم او مونږ ګورو په د دنیا دپاره مونږ کم بنګلې جوړو د خپل ځان دپاره چې مونږ پکې په سهولت کې یو خو دوی چونکې د قاري صاحب سره خبرې کوو چې په چوپال کې ژوند کوي او قاري صاحب د څومره ټایم نه دلته ژوند کوي او ماشاءالله تاسو زندگی خو ما چې ولید ډېره د درد سره دغه ده. زمونږ خو تقریبا دلته بس کال برابرېدو واله دی چې دا درس موږ تقریبا کال یې وشو د درس روان دی. موږ سره باقاعده والا کلون چې کوم دی قاعدې ختمې کړې اوس ناظرین باقاعده قابو کړي دي. بیا بعضې کسان پکې داسې ډېر داسې کسان دي چې هغه پکې موږ سره نه دي راغلي لکه پرون د جمعې ورځ وه نن چې کوم دی د هفتې ورځ ده نو ډېر ماشومان نه دي راغلي او بس موږ د خپلې هلې ځلې شروع کړي کوشش هم شروع کړی خو لیکن داسې څوک نه دي راغلي چې موږ سره بھرپور امداد کړی چې لکه مطلب یا تاسو د 1,00,000 روپۍ والی یا 2 والی او دې باندې کوم دی د خپل دغه نو بس چاته یو چاته ویلي بل چاته ویلي او بس دغه منډې ترلې مو شروع کړي نور خو بس دې وجې دپاره موږ تاسو هم راوغوښتئ چې موږ سره دې کې چې کوم دی څوک هیلپ وکړي او دا ویډیو موږ په خپله هم کړې وه خو لکه موږ آی ډي داسې مشهوره نه وه چې موږ پرې لکه چا شیر کړې مخکې نه ده موږ څه پرې چا امداد لکه نه دی کړی. څومره چې پښتانه دي هغوی دا ټایم به انشاءالله ستاسو دا غږ چې دی دا به اوري هغوی ته داسې څه وایي چې لکه دا مدرسه چې کومه ده دا په کوم ځای کې ده او د دې د ایډرس ورته ووایه. دا ملکنډ درګۍ
جی جی KP کې کم ملکند درګي او بیا په ملکند درګي کې د دیزي مشهور نوم هیروشا دی. هیروشا غټ نوم دی او دا مشهور کله دی د دیزي په خوانه لکه هریان کوټ شو هریان کوټ سره د هیروشا لګي دی د دې سره موږ سره په فاصله کې د بنگلا ارچن بنگلا چوته وي موږ سره دغه دا او په دې د دیزي ذاتی نوم چې کوم دی دا په ظریف شاه باندې مشهور دی. ظریف شاه باندې مشهور دی. تاسو دغه ستونزې لري دغه پښتنو ته چې زموږ سره په دې کې هیلپ وکړي څوک د دې کم سرمایدار خلک دی غونی دی راغلي د دې ماشومان د حال نه دي کتلی نه دا څوک راغلي موږ ویلم دي خو لیکن زمونږ د تاسو به د محمد علي شاه پیژنې کنه جی 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 د پیپل والا اپس موږ یو درې سلور پر لاړو حقیقت کې لکه موږ ته ویل چې تاسو ته موږ دغه امداد درولېګو سیمټ بدرولېګو دا موږ د 2-3 په نور مریاتله ولیکن موږ سره لاو صبر سند راغلي. جی جی کتونکو تاسو څنګه پته ده مونږ د خپلې دنیا دپاره هر څه کوو ځان له ښه کور ګورو دې ځای نه ځو مسافرۍ له یا په کور کې چې دی قسم قسم ټیلونه او ماربل او دغه شیزونه پکې لګو خو دلته زمونږ د دې ځای مدرسه دا حل دی. تاسو دغه کتې شئ زه چې رالم زما خو بیخي طبیعت هم خراب کو دی ولې چې زمونږ د دین کمې زده کړې چې دي کم قال رسول الله زده کړې دي هغوی دا حل دی او کم چې مونږ د سکول زده کړې دي د انګلیش ABCD دي نو هغه مونږ په هاي لیول باندې مونږ ورته کتابونه هم ورکوو مونږ ورته ګاډي هم کوو مونږ ورته هر څه کوو خو دا ماشومان چې داسې پاتې شي نو دوی به څه حال وي. مدرسې سره ستاسو پوره تعاون وکړئ او مرسته ورسره وکړئ پاکې پیسې ښه پیسې په مدرسه کې لګول په جومات کې لګول دا هغه دنیا ګټه ده. قاري صاحب دا راته ووایه چې ستاسو د موبایل نمبر شته جی؟ او جی بالکل زمونږ د موبایل نمبر ورته ووایه چې څوک هم رابطه کوي زمونږ د موبایل نمبر دی یو زونګ ټیلنر ورته یو زونګ ورته دواړه ورته ووایه زونګ چې کوم دی یعنی زغم ټیلنر د خو زونګ ته راوړلی 0345 92 481 جی جی 0345 92 481 او دویم چې کوم دی 0347 61 70 دا ټیلنر دی او دا بل چې کوم دی زونګ کې دی 47 61 70 420 0347 61 70 420 دا زموږ د رابطې نمبر دی. ډېره مننه انشاءالله امید مې دی چې دغه پښتانه راویښ شي او د دې مدرسې سره ستاسو سره وردېږي او مرسته راسره وکړي. زموږ کوشش هم دغه دی چې ستاسو سره دغه مرسته وشي انشاءالله. دغه ستاسو نمبر یې مې پرېښودی زموږ چې سم کېږي. قاري صاحب دا راته ووایي دلته ستاسو څومره تعداد دی؟ زموږ سره دلته جي تقریبا 40 تعداد دی تقریبا غالبا 40 تعداد دی راسره او جي طلبه راسره ناظره هم وایي او دغه شان حفظ القرآن والا راسره دي ترجمې والا راسره دي او دغه شان قاعدې سپارې والا راسره ماشومان دي انشاءالله. که تعداد نور هم په دغه باندې روان دي انشاءالله زیاتېږي خو موږ سره چونکې ځای نشته دی د زی په لحاظ سره موږ سره دغه شان کمو خو د ماشومانو نو الحمدلله طالبان ډیر زیات راځي سبق لا او دغه شان د محلي والا پر دې چونکې تعاون سره نشته اصل کې تعاون خبره ده ماشومان دغه شان بې ځای باندې ناست دي دغه شان کناستلو زین اوس قاري سره دغه مهنت وکړو یو بل ته وینا باندې دغه شان چونکې درې پیدا شولې دغه شان ډیکسونه ولا راوړل د سپارو د قرآن عظیم الشان د دې خدمت ولا وکړلو نو یو بل ته دغه شان تعاون لپاره ویناګانې کوي د الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم د خدمت د لکه راغیو د رضا لپاره دغه خدمت کوي. موږ په کار د چې موږ ټول دا پیغام چې څومره مسلمانانو ته رسي چې په دې مدرسه کې خپل تعاون وکړي د الله رضا لپاره دی دنیا کې دا په کار راشي او هغه دنیا کې دا په کار باندې راشي ځکه چې زموږ استاد بهترین معزز کوم کتاب دی هغه قرآن عظیم الشان دی. زموږ استاد په دې باندې ایمان دی دا یو معزز کتاب دی. زموږ استاد خلاصون چې کوم دی هغه په قرآن عظیم الشان باندې دی. نو موږ تاسو خپل بچو ته خپل ماشومان ته خپل ورونو ته هغه دې مدرسې ته راوړو د دین علم زده کوي دلته قاریان جوړیږي دلته تربیت ورکول کیږي د څه شي تربیت د اخلاق د علوم تربیت ورکول کیږي دلته د سړي جوړیږي انسانیت زده کوي دغه شان په خو علوم باندې وانك لعلى خلق عظیم. رسول صلی الله علیه وسلم دغه شان کې او فرمایل چاته نه تاسو کو چې د رسول حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دغه شان غنه چاته تاسو کو چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه اخلاق مبارک سری ورته ویل چې ټول قرآن عظیم الشان د الحمدلله تر والناس پورې دا ټول د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق مبارک دي. په مدرسه کې موږ دغه اخلاق ورخیو دغه شان قرآن عظیم الشان ورخیو دغه شان ترجمه ورخیو دغه شان ناظره ورخیو نو دا ان شاء الله العزیز تمام ماشومان ته ښه تربیت ورکو ان شاء الله. مننه قاری صاحب خو ماشاءالله ډېرې خوږې خبرې وکړې خو زمونږ ستاسو نه دغه پوره اپیل دی چې دې مدرسې سره وردېږې مرسته ورسره وکړي د چا د خښتې وس کېږي د سیمټو وس کېږي نو د دې قاري صاحب سره ډایرکټ په ډایرکټ رابطه زموږ سره هم رابطه مه کوئ د دې قاري صاحب سره ډایرکټ رابطه وکړئ او چې سم ستاسو وس کېږي نو مرسته ورسره وکړئ جي انشاءالله. قاري صاحب موږ دعا ګویو
چې تاسو سره ان شاء الله مرسته وشي. د دغه مدرسه د غونډه یو په شاټونو کې بیا هم ښایو. قاري صاحب کو تاسو اخرنی پیغام لرئ نو کتونکي په انتظار دي. پیغام خدا دې زمونږ چې ځکه رب کائنات فرمایي مونږ د دنیا د پاره ډېر داسې منډې ترلې واري دي. هر سړی په دې کوشش کې دی چې یقینا زما د بل نه بهتر ګاړی او ما څه د ښه ګران او ښه په اوچت قیمت ګاړی دغه شان د کور دی د بل نه زما بهتري. خو لیکن زمونږ دا ځای چې وقف شوی دی دا تقریبا د 2 کال نه سوا ټیم وشو. بیا یو کال مونږ سره وشو چې مونږ ول دغه منډې ترلې لیکن څه دغه خښت تاسو ته مونږ وښوله. ځکه رب کائنات په خپل کلام کې فرمایي یا ایها الذین سورۃ محمد شپږشتمه سپاره کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. اے د ایمان والو رب کائنات فرمایي که چرته تاسو زما د دین مدد وکړئ نو زه به ستاسو مدد وکم و یثبت اقدامکم ستاسو قدمونه په دین باندې مضبوط کم. بل ذکر رب کائنات فرمایي سورۃ توبه 14 سپاره کې رب کائنات فرمای من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. څوک چې قیامت ته په یوې نیکۍ سره راغی یعنی یو نیکۍ ځان سره قیامت ته راوړه رب کائنات فرمای د یوې نیکۍ بدله موږ په لسو باندې ورکو. او دغه رنګ سوچو د یعنی ډیر داسې آیاتونه رب کائنات بل ځای فرمای یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل. یعنی رب کائنات فرمای ای د ایمان والو تاسو چې کم دی د خپل مال نه خرچ وکړئ مخکې د دین چې تاسو ته مرګ راشي. یعنی مر نه مخکې چې کم دی تاسو د خپل مال د الله تعالی په دین باندې ولګوئ. نو دغه رنګ د الله تعالی به د یوې روپۍ بدله داسې په 3 سپاره کې فرمایي والذین ينفقون والذین ان الذين کسان چې بشک دي دا خرج کوي د خپل مالونه فی سبیل الله فلار د الله تعالی کې رب کائنات فرمایي کمثل حبه دا پشان د هغه دانې دي انبتت 7 سنابل چې هغه زرغون کې یعنی راوټو کوي وتیغي فی کل سنبله 100 حبه. او رب کائنات فرمایي په هر وږي کې سل دانی د زمیدار یو دانه الله تعالی په وسو باندې بدل کی. دغه رنګ هغه کس چې د خپل روپۍ په د الله تعالی په دین باندې ولګي نو دغه رنګ الله تعالی به د یو روپۍ په وسو باندې بدل کی بلکې د وسو نه په څو چند باندې والله یضاعف لمن یشاء. ان شاء الله موږ ټول ته دا خواسته موږ له خپلم یعنی یقینا په مانځ کې مو ته دعاګانې کوو چې څوک راڅخه وکړي هغې ته هم دعاګانې کوو. نو بس تاسو به دا ډېره همدردي زموږ سره بس دغه ویزټ ورته ښایو تاسو را ځای را مخکې شئ او چې دا ورته وښایو دا ویني دوی په خپله دا ځای وقف شوی دی. او موږ چې وګورو په خپلو کورونو کې بار بار دا خبره زه کوم چې موږ څومره خرچې کوو په کویندوانو ګورو هغوی په خپلو مندرونو باندې څومره غټې خرچې کوي. بیا چې زموږ دین طرف ته کومه خبره راشي زموږ د اسلام خبر راشي زموږ د مدرسې د جومات خبر راشي نو بیا موږ ډېر وروسته یو ډېر زیات وروسته یو قاري صاحبو. نو دغه ځای دی که تاسو کتې شئ ان شاء الله قاري صاحب کوشش مې دغه دی چې دغه پښتنو ښه تصویر او ښه دغه تاسو سره موږ شیر کړو او تاسو ته شیر کړو. دا اوس د پښتنو یو هر پل تصویر دی تاسو کتې شئ دغه چوپال دی دغه واړه دي دا 40 تعداد دی کې قاري صاحب وایي چې څه پکې نشته چې هغه پکې وي هغه هم تاسو لیدلی وي خو چې څوک هم څومره هم درنه کېږي څومره مرسته دا راته ووایه چې ستاسو په دې کلي کې مونږ رالو ډېر د لرې نه سخاکوټ نه راپسې رالو قاري صاحب رابطه کړې وه چې زمونږ په دې مدرسه کې ډېر زیات مشکلات دي نو دغه کتونکي په انتظار دي څه به ویل غواړئ دې باره نو کې؟ بس موږ به دا ووایو که نه چې دلته مجبوري ده دا ماشومان تاسو څاره یا دا په دې خاورو کې ناست دي که نه که څه د وسه کېده د چا ویې کړه د الله څخه ښېګړه ده مطلب دا دی چې مدرسه ده دا قاري صاحب به منډې وایي او بل هم دغه کوي خو بس تاسو مهرباني ده ډېره او چې څه هم د وسه کېږي څوک دا اواز اوري که نه او څه یې وکړو نو د الله سره ښېګړه ده. صحیح ده جی. قاري صاحب وایي وختي سید محمد علي شاه باچا سره مونږ رابطه کړې وه او هغوی هم سره ریسپانس ول نه دی ورکړی زمونږ هغه ته هم په دې میډیا په وسطیت باندې دغه یو ریکویسټ دی چې تاسو راشئ وګورئ خو سم هم اوس کېږي هغه ورسره وکړي. او بیا زه الخدمت فاونډیشن چې کوم زمونږ په سخاکوټ کې لیاقت بی دی جاسم بی دی هغوی هم په دې جوماتونو باندې کار کوي قاري صاحب هغوی هم د دې دپاره ډېر یو ښه دغه لري نو زمونږ هغوی ته هم ریکویسټ دی چې دا ویډیو هغوی ته ورسېده نو هغوی ته زموږ دغه ریکویسټ دی چې دا وګوره دا ماشومان په دې چوپالونو کې ژوند کوي تاسو راشئ وګورئ دا زما د پښتنو هغه تصویر دی چې تاسو چېرته نه دی کتلی او دا تاسو وګورئ او انشاءالله زمونږ به دغه اوازي او دغه به موږ ستاسو سره موږ شریکو نو انشاءالله دا د نننۍ ورځې خپرونه د بلې خپرونې په درانه خدمت کې بیا ستاسو سره زیږېږم ښه وخت